نجیب الله زدران د بنگلاديش په پریمیر لیګ کې کارنامه وکړه. نجیب الله زدران د ډیر وخت وروسته خپل غوسه سړه کړه او د بنگلاديش په پریمیر لیګ کې چټکه 50 سیزه ووهله او خپلې لوبډلې ته لوبه هم وګټل. د لوبې غوره لوبغاړی هم ونومول سو. نجیب الله زدران چې د ملي لوبډلې یو بهترین مهم لوبغاړی دی، یو ښه فینیشر دی، خو د ډیر وخت راهیسې آوټ اف فارم چې بالاخره د بنگلاديش په پریمیر لیګ کې ډیر ښه وځلېدی. د خپلې لوبډلې لپاره بهترینه لوبه ترسره کړه او خپل لوبډله تر بریا پورې ورسول. نجیب الله زدران نن د بنگلاديش په پریمیر لیګ کې د خپلې لوبډلې لپاره په 13 بالونو باندې 1 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې چې چټکه 50 سیزه هم ووهله. همداراز 15 شپږیزې او 3 څلوریزې په بیټینګ شاملې وې چې بالران ډیر سخت وټکول. د خپلې لوبډلې لپاره زبردست خوندوره لوبه ترسره کړه. یو ځل بیا خپل د مټو زور ښکاره کړ او ډیرې غټې شپږیزې ووهلې چې د خپلې لوبډلې لپاره ډیره مهمه لوبه وګټل. نن د بنگلاديش پریمیر لیګ او د دوبۍ انټرنیشنل لیګ پیل سول چې د بنگلاديش پریمیر لیګ کې نجیب الله زدران ډیر ښه وځلېدی او د دوبۍ په پریمیر لیګ په لومړۍ لوبه کې بیا قیس احمد، کریم جنت او مجیب رحمان ولوبېدل چې یو یې هم ونه ځلېدی.